د شهزاد او آفتاب علم په سر یو ځل بیا تازه جنجال. عزیز الله فضلي ولې د شهزاد مخالفت وکړ؟ دا او دې ته ورته په زړه پورې معلومات په ویډیو کې، خو ویډیو را سره ضرور تر پایه وګورئ، له ډېرو رازونو به خبر شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، یوې بلې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. د یادونې وړ ګڼو محمد شهزاد او آفتاب علم دواړه د 2019 کال نړیوال جام څخه چې په انګلستان کې ترسره کېده بیرته هیواد ته لیږل شوي وو، او محمد شهزاد کابل ته له رسېدو سره سم د کرکټ بورډ پر ضد سخت غبرګون هم ښکاره کړ او دا کار یې له ځان سره سلیقوي چلند یاد کړ. دغه راز د افغانستان کرکټ بورډ تېره ورځ پر محمد شهزاد لګېدلی یو کلن بندیز هم پای ته ورساوه. پر نوموړي یو کلن بندیز لګېدلی و، خو میاشتې وروسته دغه بندیز ختم کړی شو او د کرکټ بورډ عمومي مشر فرحان یوسفزي هیله څرګنده کړه چې هغه به یو ځل بیا له ملي لوبډلې سره یوځای شي او لوبډله به لا پیاوړې کړي. خو د افغانستان کرکټ بورډ پخواني عمومي مشر عزیز الله فضلي د ملي لوبډلې د چټک توپ وهونکي او وکټ ساتونکي محمد شهزاد پر بندیز ختمېدو غبرګون ښکاره کړی دی. عزیز الله فضلي په یوه فیسبوکي پوسټ کې لیکلي دي چې محمد شهزاد ته په لوبډله کې هیڅ ضرورت نشته، ځکه چې رحمان الله ګربز او اکرام علي خیل شته دی. هغه همداراز په خپل پوسټ کې دا هم لیکلي دي چې اوس مهال په لوبډله کې آفتاب علم ته اشد اړتیا ده او په آفتاب علم دې لګول شوی بندیز لرې کړی شي. هغه همداراز پر آفتاب علم بندیز لګېدل یوه سیاسي پرېکړه ګڼلې ده او ویلي دي چې آفتاب علم دې ژر تر ژره بیرته له ملي لوبډلې سره یوځای شي. عزیز الله فضلي په خپل پوسټ کې داسې لیکلي دي: څرنګه چې تاسې په جریان کې یاست چې محمد شهزاد بیرته له ملي لوبډلې سره یوځای کیږي، دا په داسې حال کې ده چې رحمان الله ګربز او اکرام علي خیل په شتون کې شهزاد ته ضرورت نشته، او بل لوري ته آفتاب علم چې اوس مهال ملي لوبډله ورته اشد اړتیا لري چې په آفتاب علم باندې بندیز هم تر ډېره سیاسي و. نو هیله ده چې آفتاب علم بندیز ژر تر ژره لرې شي او له ملي لوبډلې سره بیرته یوځای شي. د یادولو ده چې پر محمد شهزاد هم هغه مهال بندیز لګېدلی و کله چې عزیز الله فضلي د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر و. همداراز پر آفتاب علم هم د هغه په وخت کې بندیز لګېدلی و، خو ویل کېږي چې هغه پرېکړه په خپله د عزیز الله فضلي نه وه، بلکې د کرکټ بورډ د غړو پرېکړه وه. نو په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟ د شهزاد راتګ څنګه ارزوئ؟ د آفتاب علم په ملي لوبډله کې لوبېدل څنګه ارزوئ؟ چې باید راشئ او که څنګه خپل نظر مو راسره شریک کړئ. ډېره مننه. ویډیو لایک کړئ، خپلو دوستانو سره شریکه کړئ او زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.